www.shmshadfm.com له سهارا تر ماښامه ستاسې لومړنی انتخاب له تاسې سره په هر ځای کې له هېواد سیمې او نړۍ څخه وروستي خبرونه په روانو چارو له شنونکو سره مرکې د لوبو سینما او ټکنالوژۍ په ډګر کې وروستي بدلونونه د شمشاد په خبري ټولګو کې د ورځې 2 او د ماښام پر 2 بجو له 103.5 او 95.2 FM اورېدلی شئ. شمشاد رادیو شمشاد رادیو شمشاد رادیو شمشاد رادیو د اسلامي او افغاني ارزښتونو ساتونکي بیلابېلې اسلامي، علمي، فرهنګي، ټولنیزې او تفریحي خپرونې لري. د ورځې له مهمو موضوعاتو مو خبروي، د ولس غوښتنې تر چارواکو رسوي، د ژوند له کامیابیو مو خبروي. شمشاد 103.5 FM. له هېواد سیمې او نړۍ څخه وروستي خبرونه په روانو چارو له شنونکو سره مرکې د لوبو سینما او ټکنالوژۍ په ډګر ستړي مشئ، وخت مو په خیر. دا شمشاد ده او تاسې د 2 بجو 1 ساعته خبري ټولګه ګورئ. نن دوشنبه د سلواغي یا دلوې 10 او د جنوري میاشتې 13 نیټه ده. په دې 1 ساعته خبري ټولګه کې مو له سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو سربیره د سیمې او نړۍ له مهمو پیښو تحولات هم خبروو. پیل کې د مهمو خبرونو سرټکي. افغان خاوره د کوم هیواد پر ضد نه کارول کیږي. ملي دفاع وزارت د پاکستان د دفاع وزیر ادعا بې اساسه بللې. امریکا له خپلو متحدینو سره مشورې کوي. د افغانستان لپاره ځانګړی استازی هیوادونو ته په سفر وتلی. امریکا او شریکان یې د یوه لوی حل د موندلو په هڅه کې دي. ظاهرا دا مسایل وایي چې د نجونو خو درسونه او د ښځو کار او مساعدت دا مسایل دي، اما په واقع کې داسې نه ده. د خلکو حقونه باید خوندي او په ژمنو عمل وشي. اروپایي ټولنې او منځنۍ اسیا د باثباته افغانستان لپاره د هڅو ډاډ ښودلی. او د پېښور پولیسو قمندانۍ کې دننه چاودنه کې نږدې 200 پولیس افسران وژل شوي او ټپیان دي. ډېر ښه راغلاست. اوس هم بشپړ خبرونه. ملي دفاع وزارت د پاکستان د دفاع وزیر څرګندونې رد کړې. د پاکستان دفاع وزیر ادعا کړې چې د افغانستان خاوره پر ضد کارول شوې او په دې تړاو به اسلامي امارت سره خبرې پیل کړي. دفاع وزارت د خوجه محمد آصف څرګندونو ته غبرګون کې ویلي چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد او ملت پر ضد نه کارول کیږي او دغه ادعاوې بې اساسه دي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف نن په پېښور کې د یو برید وروسته د پاکستان جیو نیوز تلویزیوني شبکې سره په خبرو کې ادعا کړې چې د افغانستان خاوره پر ضد کارول شوې ده. خواجه آصف په خپلو څرګندونو کې ټي ټي پي ته په اشارې ویلي چې د افغانستان له خاورې فعالیت کوي. آصف ویلي په دې اړه به کابل سره خبرې وکړي چې یا د وسلواله ډله کنټرول کړي. ټي ټي پي له دې وړاندې د پاکستان د ورته څرګندونو په اړه ویلي و چې په پاکستان کې فعالیت کوي او وړ نه دي چې په افغانستان یا کومه بله جغرافیه کې ځان ځای پر ځای کړي. دیکھیں ایک تو ہم جو ہے وہ موږ لس کاله مخکې د ترهګرۍ په ضد عملیات پیل کړل چې پایلې له سوات څخه وشو او پایله کې د کراچۍ په څیر لوی ښارونو کې امنیت ټینګ شو. اوس چې له افغانستان څخه د ناټو ځواکونه ووتل او طالبان حاکم شول، پایله کې د پاکستان په خاوره کې د ترهګرو فعالیت پیل شو او شمیر یې زیات شو. موږ افغانستان کې سوله غواړو او د دوحې هوکړه کې هم ویل شوي چې د افغانستان خاوره به د پاکستان په شمول د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي.
کیږي خو بیا هم دا خلک د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد په ځانګړې توګه دلته او بلوچستان کې کاروي. موږ به له کابل سره ژر اړیکه او خبرې وکړو ترڅو دا خلک چې دوی ته نږدې دي کنټرول کړي. او امریکا غواړي چې په منطقه کې یو شخړه او جنگ وشي او هغه جنگ به د افغانستان او د پاکستان ترمنځ وشي. په دې کې امریکا غواړي چې دوه اهداف ترلاسه کړي. طالبانو نه هم خپل غچ واخلي په دې جنگ کې او پاکستان هم تضعیف شي او خپل غچ ته واخلي او په نتیجه د دې جنگ کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ وشي چې دواړه طرفه نورم تضعیف کیږي. خو پاکستان چې اقتصادي او دغه حالت نهایت خراب دی په دې کې به نظامی ضربه هم وګوري نو دوی به وشي کولای چې د اتومي قدرت ترلاسه کړي او پاکستان د خپونه وغورځي. د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان د دفاع وزیریت څرګندونې ردوي او ډاډ ورکوي چې خاوره به د سیمې او نړۍ د کوم بل هیواد په ضد ونه کارول شي. موږ د پاکستان د دفاع وزیر خواجه اسف وروستۍ ادعاوې په کلکه ردوو چې ګواکې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول شوې. له دې وړاندې ټي ټي پي په ځلونو منلې چې د دوی فعالیت په پاکستان کې دی او اړ نه دي چې د افغانستان یا له بلې جغرافیې خپل فعالیتونه وکړي. د افغانستان اسلامي امارت د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې خاوره به د هیڅ چا پر ضد نه کارول کیږي. د پاکستان دفاع وزیر دغه ادعاوې په پېښور کې د پولیسو قومندانۍ دننه جومات کې له برید څو دقیقې وروسته د جیو نیوز په نوم پاکستاني رسنۍ سره مرکه کې کړي دي. دغه برید چې پراخ غبرګونونه یې راپورته کړي د پاکستان د ملي جمهوریت غورځنګ مشر او په پارلمان کې د پښتنو استازي محسن داوړ ویلي چې په پښتونخوا کې له لسیزو را په دې خوا جګړه روانه ده او پښتانه په قصدي ډول وژل کیږي. داوړ ویلي د پاکستان مرکزی حکومت اوس هم د افغانستان پر وړاندې له خپلې ناوړه او ناکامه پالیسۍ څخه انکار کوي. د اسلامي امارت وروستیو فرمانونو نړیواله ټولنه له ننګونو سره مخ کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه اعلامیه کې ویلي چې افغانستان کې د خپلو ګټو ترلاسه کولو په موخه له خپلو متحدینو سره سلا مشورې کوي. اعلامیه کې لیکل شوي چې د افغانستان لپاره د واشنګټن ځانګړي استازی توماس ویست جرمني، سویس او پاکستان ته په سفر وتلی دی. شاوخوا 18 میاشتې کېږي چې د افغانستان سرپرست حکومت او نړیوالو ترمنځ پر یو لړ مسایلو ناندرۍ دوام لري. که څه هم له لومړۍ نړیوالې ټولنې له اسلامي امارت سره ښې اړیکې نه درلودې خو وروسته له هغه لا ترینګلې شوې چې د نجونو او ښځو په زده کړو او کار محدودیتونه ولګول شول. د دې حکمونو په تړاو له وړاندې په لسګونه ناستې شوې خو اوس یو ځل بیا امریکا ویلي چې توماس ویست پاکستان، جرمني او سویس ته په سفر وتلی او له خپلو متحدینو سره په افغانستان کې د ګډو ګټو پر سر مشورې وکړي. د افغانستان لپاره ځانګړی استازی توماس ویست به د جنوري میاشتې له 29 نیټې څخه د فبروري میاشتې تر 4 نیټې پورې پاکستان، جرمني او سویس ته سفر وکړي. ویست به په دغه سفر کې افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه له شریکانو، افغانانو او د بشري مرستو له سازمانونو سره هر اړخیزه مشورې وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې د امریکا ځانګړی استازی سیمې او نورو لویدیځو هیوادونو ته سفر کوي بلکې له دې وړاندې ګڼ سفرونه کړي خو ناستې کوم مثبت پایلې نه درلودې. ورته مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اسلامي امارت فرمانونو او پریکړو نړیواله ټولنه له سرو ننګونو سره مخ کړي او واشنګټن د اوسني وضعیت په تړاو د سیمه ییز او نړیوال ګډ دریځ رامنځته کولو لپاره خپلو متحدینو سره سلا مشورې کوي. د طالبانو وروستیو فرمانونو نړیواله ټولنه له سترو ننګونو سره مخ کړې ده نو ځکه موږ د افغانانو د ملاتړ او د خپلو ګټو د ساتنې په لټه کې یو. توماس ویست به له همکارانو سره د دې وضعیت په تړاو د یوه سیمه ایز او نړیوال غبرګون د رامنځته کولو لپاره کار وکړي چې دا چاره د افغان نجونو او ښځو حقونو او حیاتي مرستو ته د لاسرسي په برخه کې د ډله ییزې ژمنې څرګندونه کوي. که څه هم د اسلامي امارت وروستۍ پریکړې د نړیوالو لخوا غندل شوې او تړاو یې ګڼې ناستې وشوې خو کومې مثبت پایلې نه درلودې. باور داره چې امریکا او متحدین افغانستان سره د راتلونکو اړیکو پر سر مشورې او بحثونه کوي. که څه هم د توماس ویست د سفر اجنډا محدوده ښودل شوې او په افغانستان کې بشري مرستو ته د شته ننګونو پر حل خبرې دوی خپل اصلي اجنډا ښیي ولې په مجموع کې امریکا او شریکان یې د یوه لوی حل د موندلو په هڅه کې دي او زه ګمان کوم چې د سیمې هیوادونو او د نړۍ له نورو هیوادونو سره دوی په دې باندې سلا کوي چې د افغانستان له راتلونکي سره د دوی چلند څه ډول یې او څه ډول یو تعامل ته لار هواریدلی شي. په همدغو هیوادو کې د بین الافغاني مذاکراتو پیل کې یا په نورو هیوادو کې هم داسې نظر ده د بنا زمینه سازي دې لپاره راغلي دي ځکه چې په دې وخت کې نو د چین او د نورو اثرات هم په افغانستان کې ویني نو غواړي چې په نظام کې
یو ډول تغییر راوړي. په ظاهرا دا مسایل وایي چې د نجونو خو درسونه او د ښځو کار او مساعداتو دا مسایل دي، اما په واقعیت کې داسې نه ده که ښودل شوې ده چې ظاهرا ویل کېږي یو څه په باطن کې بل څه. نو بنا دا په ټوله کې دا مؤثر سفر ده، یعنې کېدای شي تر ډېره بریده پورې به غوڅ یو پرېکړه وکړي، یو اقدام به هم وشي. نړیوالو بار بار له اسلامي امارت غوښتي چې د ښځو پر زده کړو او کار د بندیزونو پرېکړې بیرته واخلي، خو د ژمنو سربیره لا هم هغه پرېکړې پر ځای پاتې دي. نظر دا دی که اسلامي امارت په خپل دریځ کې بدلون رانولي نو نړۍ سره به د افغانستان واټن لا زیات شي. له دې سره د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې او منځنۍ اسیا هیوادونو ځانګړو استازو په یوه ګډه اعلامیه کې د ټول شموله حکومت تشکیل اړین یاد کړی دی. په یاده 14 ماده ییزه اعلامیه کې له اسلامي امارت غوښتل شوي چې د زده کړو کوکنارو مخنیوي او ترهګرۍ مخنیوي برخه کې دی په خپلو ژمنو ودرېږي. دوی دغه راز له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې له افغانستان سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړي. بشپړ جزئیات د نجیب لالزوی په راپور کې. افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې او منځنۍ اسیا هیوادونو ځانګړو استازو په یوه خوله غوښتنه کړې چې افغانستان کې د ټول شموله او له یوې قانوني او سیاسي پروسې راوتلی حکومت جوړ شي. د اروپایي ټولنې ازبکستان، تاجکستان، قرغیزستان، ترکمنستان او قزاقستان ځانګړو استازو دا غونډه که څه هم 10 ورځې وړاندې بروکسل کې جوړه شوې وه، خو ګډه اعلامیه چې 14 مادې لري تازه خپره شوې ده. کابل لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن ویلي د افغانستان بیا رغونې لپاره چمتو دي چې له منځنۍ اسیا سره په ګډه کار وکړي. د یو سوله ییز او باثباته افغانستان او داسې افغانستان لپاره چې حقونه پکې خوندي وي او خلک پکې غږ پورته کړی شي د ګاونډیو هیوادونو ونډه خورا اړینه ده. موږ چمتو یو چې د همدې موخې لپاره د منځنۍ اسیا هیوادونو سره ګډ کار وکړو. د دغې ناستې په ګډه اعلامیه کې د افغانستان پر روان بشري ناورین اندېښنه ښودل شوې او له نړیوالې ټولنې غوښتل شوي چې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. دوی ټینګار کړی چې د سیاسي ثبات او دایمي سولې لپاره د قانون حاکمیت اړین دی. د نجونو زده کړو او ښځینه کارکوونکو پر کار اندېښنه وښودل شوه او له طالبانو وغوښتل شول چې د حقونه دې بیرته ورکړي. افغانستان او سیمې ته د ترهګریزو ډلو لخوا د ګواښونو په اړه اندېښنه شریکه شوه او له طالبانو وغوښتل شول چې د ترهګرو ځپلو کې هڅې وکړي. یادو ځانګړو استازو له اسلامي امارت وغوښتل چې د مخدره توکو د مخنیوي برخه کې د خپل فرمان په کلکه عملي کړي او د حقوقنارو کښت او قاچاق مخه دې ونیسي. دوی ټینګار وکړ چې د افغانستان سولې او ثبات لپاره د سیمې ګډې همکارۍ حیاتي رول لري. له طالبانو وغوښتل شول چې پر خپلو ژمنو د عمل وکړي او د افغانستان څخه د وګړو وتلو ته د خوندي زمینه مساعده کړي. طالبان د کډوالو بیرته راتګ او داخلي بېځایه شویو د باعزت او خوندي بیرته تګ لپاره زمینه مساعده کړي. په یاده غونډه کې وړاندیز شوی چې قزاقستان په الماتا کې د منځنۍ اسیا او افغانستان دایمي پرمختګ لپاره د ملګرو ملتونو سیمه ییز مرکز، تاجکستان افغانستان ته څیرمه د امنیت یو کمربند او ازبکستان بیا د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې پر افغانستان د نړیوالو بحثونو یو ګروپ جوړوي. د منځنۍ اسیا هیوادونو استازو له اروپایي ټولنې هم غوښتي چې افغانستان سره د خپلې مرستې نه دروي. بلخوا مسکو ویلي پر افغانستان د لویدیځ بندیزونو د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه ټکنۍ کړې ده. روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي امریکا او متحدینو په افغانستان بېلابېل محدودیتونه وضع کړي او له کبله پر طالبانو هغه مالي سرچینې وچې شوي چې له ترهګرۍ سره مبارزه کې مرسته کولی شوه. د روسیې د دغه لوړپوړي چارواکي څرګندونو ته اسلامي امارت کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو تحلیل کوونکي په اړه ویشلي نظرونه لري. نظرونه دا دي چې طالبانو په افغانستان کې د داعش په شمول وسلوالې ډلې ځپلي او دا چاره یوازې سیاسي اړخ لري. وخت ناوخت ګاونډ او سیمه له افغانستانه د ترهګرۍ ګواښ په اړه اندېښنې لري. تازه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال له یوې روسیې رسنۍ سره خبرو کې ویلي لویدیځ د افغانستان پر اوسني حکومت ډول ډول بندیزونه لګوي او دغې چارې د ترهګرۍ ضد مبارزه اغېزمنه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال پر افغانستان لګېدلي مالي او بانکي بندیزونه له ترهګرۍ سره د مبارزې خنډ بللی. موږ پر طالب مشرانو غږ کوو چې د ترهګرۍ د لمنځه وړلو لپاره هڅې ګړندۍ کړي. دا موضوع په ځانګړې توګه د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف کابل ته د روسي سفر پر مهال مطرح کړې ده. موږ پوهیږو چې د لویدیځو هیوادونو د بندیزونو له امله د پیسو نشتوالی د داعش ترهګرې ډلې پر وړاندې د افغان ځواکونو وړتیا محدودوي او تر ټولو مهم د واشنګټن او متحدینو غیر قانوني مالی محدودیتونه دا مبارزه ټکنۍ کړې. خو بیا هم باور لرو چې کابل د افغانستان څخه د ترهګرۍ د ګواښ د مخنیوي لپاره
د خپلو مکلفیتونو د پوره کولو لپاره پوره اراده لري. باورونه دا دي چې د داعش په شمول ګڼې وسلوالې ډلې له بهره تنظیم او مالي ملاتړ کیږي. د شنونکو په باور نړیوال زبرځواک هیوادونه لا هم په افغانستان کې ښکیل دي او د خپلو ګټو ساتلو لپاره نیابتي جګړو ته زمینه مساعدوي. په روسي او پر امریکا او پر د دوی پر متحدینو باندې چې زموږ پر هیواد نظامی یرغلونه وکړل او زموږ ولس یې ووژلو او زموږ هیواد یې وران کړلو او نن ورځ د ولس او د هیواد د دغو غمیزو سره مخامخ ده. باور کول ډیره لویه تاریخي تېروتنه ده. همدغه هیوادونه مګر نه و چې زموږ هیواد د خاورو سره سم کړو. زما له نظره موږ باید په خپلو مټو باندې تکه وکړو. موږ باید خپل هیواد په خپله پښو ودرو. دا د دوی د سړې جګړې یو شین چراغ ده یا سور چراغ ده چې په حقیقت کې داعش افغاني پدیده نه ده. د دې مرکزونه روسیه او نور زبرځواکونه لکه امریکا چې ورته معلوم دي باید د افغانستان بهر ولټوي. همداسې اکثره تورستي ډلې افغانان له جګړې ستړي دي. افغانان دې په دغسې خبرو دوی بیا جګړې ته نه راکش کوي. یو نظر دا دی چې د وسلوالو ډلو پر وړاندې د اسلامي امارات اوسنۍ مبارزه د پام وړ ده، خو دا اندېښنه هم شته چې که اقتصادي وضعیت ښه نه شي ښایي وسلوالې ډلې خپلو لیکو ته هغه کسان جذب کړي چې له فقر او بېروزګارۍ ځورېږي. زه باور لرم چې د افغانستان اسلامي امارت د تورستي ډلو په ځپلو کې بریالی ده او دا ډلې تر اوسه ډېرې ضعیفې دي. خو بیا هم که چیرې دغه فشارونه او دغه پروپاګندونه او دغه تحریمونه زموږ په خلکو او په اوسني حکومت باندې دوام ولري، واضح خبره ده چې ولس به د فقر او بدبختۍ له وجې د ډیرو تورستي ډلو سره یو ځای شي او ډیرې تورستي ډلې به دلته لار پیدا کړي. اسلامي امارات د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر تازه څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی او نه یې په دې تړاو نظر شریک کړ. خو تر دې وړاندې افغانستان کې د داعش په شمول وسلوالې ډلې ځپل شوي بللي او ډاډ ښیي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد او ملت پر ضد ونه کارول شي. نور مهم ریپورتونه او خبرونه هم شته، خو اوس یوه لنډه دمه لرو. شمشاد رادیو شمشاد رادیو شمشاد رادیو شمشاد رادیو د اسلامي او افغاني ارزښتونو ساتونکي. بیلابیلې اسلامي، علمي، فرهنګي، ټولنیزې او تفریحي خپرونې لري. د ورځې له مهمو موضوعاتو مو خبروي. د ولس غوښتنې تر چارواکو رسوي. د ژوند له کامیابیو مو خبروي. شمشاد 103.5 FM. خبری، ټولنیزې، روزنیزې، تفریحي او نورې هغه خبرونې چې تاسو یې اوریدل غواړئ. شمشاد 103.5 ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه. شمشاد هسک اواز. غبرګون د ورځې مهم او ګرم موضوعات. د ګمرک ساحې سره یو کنه مو شاروالي لیدلې او نه مو نښانې لیدلې. د حکومت پریکړې او د ولس غوښتنې. موږ یو عمري عدالت غواړو. نور نو دغه ډلې تپلې پرېږدئ. د دې ملت زړونه لاس اوري. د موضوع حل. ازبک د ترک د تاجک د ترکمن د هر یو چې د دغه ملک وګړی د وروره ته څه غواړي. ټول هېوادونه یو بل سره په تعامل سره پرمختګ کوي. هر یک شنبه او دوشنبه د ورځې 11 بجې له شمشاد راډیو څخه. په کابل او نورو ولایتونو کې د شمشاد راډیو 40 ساعته خپرونې 103.5 FM او په ټوله نړۍ کې د انټرنیټ پرمات www.shamshadfm.com. د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې معلومات، هر غړی تازه خبرونه، ټولنیزې، تعلیمي، سیاسي، سپورتي، ادبي او فني رنګ تفریحي خبرونه. تاسو لومړنی انتخاب. شمشاد 103.5 FM.
اوس کولای شئ چې شمشاد رادیو په ټوله نړۍ کې واورئ په www.shamshadfm.com او کچېرې ځیرک موبایلونه کاروئ د خپل موبایل پلی سټور ته ولاړ شئ په سرچ یا لټون کې شمشاد رادیو پیدا له ډاونلوډ کولو وروسته یې له اورېدلو خوند واخلئ. په مزار شریف او کونړ کې په 95.2 FM واورئ. شمشاد ستاسو اعتماد. شمشاد FM 103.5 FM او 15.0 چارشنونکي د ایراني چارواکو دغه څرګندونې د افغانستان په چارو کې ښکاره مداخله بولي. د ایران بهرنیو چارو وزیر له خپل قطري سیال سره د لیدنې پر مهال په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار لګېدلي محدودیتونه ناسم او له شرعي اصولو سره په ټکر کې بللي دي. حسین امیر عبداللهیان په دغه لیدنه کې د افغانستان ثبات لپاره د ټولشموله حکومت رامنځته کېدل اړتیا بللې ده. خو کارپوهان بیا وایي تهران هڅې پیل کړي چې د ټولشموله حکومت په نوم خپل لاسپوڅي د افغانستان حکومت کې ځای پر ځای کړي. دوی وایي په ایران کې د ډیرو قومونو حقوق تر پښو لاندې کیږي او د قومي تبعیض سربیره پکې مذهبي تبعیض اوج ته رسېدلی دی. دا یو مداخله ده در حال چې د خپل د ایران حکومت عامه شمول نه دی. د ایران فارسي زبانان 40% دي، 55% نور لوی اقوام دي، آذربایجاني دي، ارمنیایي دي، کردستاني دي، بلوچ دي، عرب دي، مګم یو تم حق نه ورکول کیږي. حتی د مذهبي نقطې نظر نه د سنیانو ته د په تهران کې د مسجد حق نه ورکوي. په پارلمان کې سنیان ځای نه لري، په کابینه کې سنی نشته. دوی لږ ورخطا دي چې ما بعده دوی خپل هغه مفادات د لاسه ورنکړي او د ده لپاره ټینګار په دې کې چې یو همګیر حکومت راشي که په دې ذریعه باندې وشي کولی خپل لاسپوڅي ځای په ځای کې حکومت کې. د نړیوالو قوانینو په اساس خپلواک ملکونه حق لري چې ولسونه یې د خپلې خوښې حکومتونه ولري او د تهران له لوري کابل ته د همه شموله حکومت د جوړښت نسخه د ټولو نړیوالو اصولو خلاف د افغانستان په چارو کې مداخله ده. کارپوهان وایي څنګه چې افغانان بل هیواد ته د حکومت د جوړښت د څرنګوالي په اړه د توصیې حق نه لري، همداسې ایران هم حق نه لري چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. افغانستان یو آزاد او خپلواک ملک دی، حق لري چې ځان ته یو نظام ولري. تر کومه ځایه پرې چې د ایران د وزارت خارجه خبرې دي، فکر کوم دا د افغانستان په امورو کې یو مداخلت دی. هماغسې چې موږ ځان ته حق نه ورکوو چې په ایران کې د ټول شموله نظام خبرې وکړو، ایران هم حق نه لري چې د افغانستان په امورو کې مداخلت وکړي. ځینې بیا وایي نه یوازې دا چې ایران هیڅکله هم همه شموله حکومت نه درلود او نه هم په هیواد کې د جوړولو پلوی دی، د ښځو حقوق هم تر پښو لاندې کړي او ښځې د اوسني رژیم پر وړاندې راپاڅېدلي دي. د ایران حکومت چې دا څرګندونه کوي دوی خو په خپل هیواد کې نه ټول شموله حکومت لري او نه د ښځو حقوق دوی پر ځای کړي. همدا اوس په ایران کې ښځې د دغه اخوندي رژیم په وړاندې راپورته شوي دي او خپل حقوق غواړي او د ایران د حکومت لخوا نه ټکول کیږي او زندانونو ته اچول کیږي. دا لومړی ځل نه دی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په افغانستان کې د همه شموله حکومت د جوړېدو خبره کوي. له دې وړاندې د ترکیې او پاکستان بهرنیو چارو وزیرانو سره هم په خبرو کې په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی و. ملګري ملتونه وایي د افغانانو د ستونزو حل د دوی په لومړیتوبونو کې دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال آمینه محمد د اسلامي امارات لخوا پر افغان ښځو او نجونو د وروستیو محدودیتونو په تړاو اندېښنه ښودلې او دوام یې خواشینونکی ګڼلی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله آمینه محمد په خپل تازه ټویټ کې ویلي چې د افغانانو روان وضعیت بدلول او هغو ننګونو او ستونزو ته د حل لارې موندل ملګرو ملتونو ته لومړیتوب لري چې له امله د افغان ښځو حقونه نقض کیږي. آمینه محمد دغه راز یو ځل بیا د اسلامي امارت له لوري د زده کړو او کار په تړاو پر افغان ښځو او نجونو د تازه وضع شویو محدودیتونو ته په اشاره ویلي چې د اسلامي امارت له مشرانو سره په ناستو کې د افغان نجونو او ښځو پر تحصیل، تعلیم او حقونو غږېدلې او دغه محدودیتونو دوام یې سخت اندېښمنونکی بللی. د افغانانو د روان وضعیت په تړاو خبرې اترې او ورته د مناسبه حل لارې موندل د ملګرو ملتونو په لومړیتوبونو کې دي. د اسلامي امارت چارواکو سره مو په خبرو کې د افغان ښځو او نجونو د روان وضعیت او د دوی پر وړاندې د بندیزونو د دوام په تړاو مو خپله ژوره خواشیني څرګند کړه.
سره له دې چې د ملګرو ملتونو او اسلامي امارات ترمنځ د اختلافاتو پر سر په ځلونو خبرې شوي او دې مسلې ته د ډیالوګ له لارې د حل غوښتنه شوې، خو شنونکي پر ملګرو ملتونو غږ کوي چې افغان ولس سره د خپلې مرستې نه سیاسي کوي او په دې سخت اقتصادي وضعیت کې د اړمنو افغانانو ته د مرستې لاس ورکړي. کومکونه د افغان ولس نه مسپموي، دغه سیاسي کوي مه. تاسو له اسلامي امارت سره هر ستونزه لري، هغه به تاسو د خپل خبرو له لارې حل کوي، ولې د موږ بیچاره ولس ده، غریب ولس ده، روزګار خرابه ده، نو دغه بشري مرستې به تاسو سیاسي کوي نه، دغه به ولس نه سپموي. سره له دې چې د اسلامي امارت او ملګرو ملتونو د پلاو ترمنځ د ښځو او نجونو د حقونو په تړاو په ځلونو نسل شوي او غوښتنه شوې چې اسلامي امارت پر وروستیو حکمونو له سره غور وکړي، خو دغه غوښتنو کومه پایله نه درلوده. د ښځو حقونو فعالان دغه نسل بې ګټې یادوي او په باور یې د نړیوالو لیدکاته او نسل تر اندېښنو شریکولو او اعلامیو خپرولو محدودی بگنی. با در نظر داشت اوضاع اسفناک حقوق بشری خصوصا نقض گسترده و آشکارای حقوق و آزادی‌های زنان افغانستان توسط جمع حاکم به دلیل جنسیتشان واقعا نیاز است که جامعه جهانی و نهادهای جهانی برای بهبود وضعیت زنان افغانستان توجه جدی داشته باشند. اما تا زمانی که نهادهای جامعه جهانی و کشورهای بین الملل برای بهبود وضعیت زنان افغانستان از گام‌های عملی و فشارهای بیشتر بر جمع حاکم استفاده نکنند، ما نمیتونیم شاهد بهبود وضعیت زنان افغانستان باشیم و این واقعا نگران کننده است. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد داسې مهال د افغانستان وضعیت او د افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړو په تړاو دغه څرګندونه کوي چې تازه د لوړو زده کړو وزارت د راتلونکي تحصیلي کال د کانکور ازموینه کې د نجونو نوملیکنه تر امر رسنۍ ځنډولې او ټولو خصوصي پوهنتونونو او مؤسسو ته سپارښتنه کړې چې د کانکور ملي ازموینه کې د نجونو شمولیت منع دی. عامه روغتیا وزارت د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې راپور رد کړ. روغتیا وزارت د خوارځواکۍ په تړاو د اوچا ادارې لخوا خپاره شوي ارقام څو برابره زیات یاد کړي دي. بلخوا د اقتصاد وزارت بیان د اوسني بشري او اقتصادي وضعیت مسؤل نړیوال بللی چې پر افغانستان اقتصادي او مالي بندیزونه وضع کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا تېره یکشنبه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې پر خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمېر کې ډېروالی راغلی دی. دغې ادارې ویلي چې د افغان ماشومانو د درملنې لپاره د نړیوالې ټولنې بیړنۍ مرستو ته اړتیا ده. افغانستان کې د خوارځواکۍ کچه ډېره زیاته لوړه شوې چې 4 میلیونه وګړي اغېزمن کړي دي. په دې کې 815,000 په سخت او 2.3 میلیونه نور په معتدله خوارځواکۍ اخته ماشومان او 840,000 امیندواره او شیدې ورکوونکي ښځې شاملې دي. د دې دوامداره درملنې او مخنیوي لپاره دایمي پانګونه اړینه او مهمه ده. د عامه روغتیا وزارت مسؤلین د اوچا لخوا د خوارځواکو ماشومانو په اړه خپاره شوي ارقام ردوي او وايي افغانستان کې له 9 میلیون هم کم ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. د اسلامي امارت د حاکمیدو څخه را په دې خوا تقریبا 890 سایټونه د سوی تغذیه ماشومان لپاره جوړ شوي تر څو د خوارځواکو ماشومان او د هغه میندو چې په خوارځواکۍ باندې اخته دي د هغوی درملنه پکې ترسره شي. د کال په پیل کې چې کوم اټکل شوی ډیټا ولا یا کوم ارقام ول خوشبختانه چې ارقام د سوی تغذیه ماشومان په هغه اندازه باندې دي. لموږ سره تقریبا د سوی تغذیه شدید سوی تغذیه ماشومان د 4 لک په شاوخوا کې موږ سره رجستر شوی دي، هغوی ته خدمات وړاندې شوي دي. اوچا د خوارځواکۍ زیاتېدو عمده لاملونه د خلکو کمزوري اقتصاد، فقر او د ښځو د کار په تړاو د اسلامي امارت وروستۍ پریکړه یاده کړې. خو د افغانستان د اقتصاد وزارت بیا د اوسني بشري ناورین مسؤل د نړیوالو فشارونه او بندیزونه بولي چې واک ته د اسلامي امارت له رسېدو وروسته یې پر افغانستان وضع کړي دي. کوم ارقام چې دوی اعلانوي یا نشروي دا د دغو ادارو خپل سرویګانې دي چې دا رسمي سرویګانې نه دي او موږ نه تاییدو ځکه دا د رسمي مرجع نه باید ارقام نشر شي. خو په ټوله کې کوم اقتصادي وضعیت سره چې اوس موږ مخ یو او هغه مشکلات چې لکه بهرانیانو هغه کوم تعزیرات چې وضع کړي زموږ ملي شتمنۍ کنګل شوې ده، د انکشافي او پراختیایي پروژې توقف دي او حتی په دغه اواخرو کې تاسو ګورئ چې بشري مرستو دپاره هم دوی شرایط ایښي دي، نو دا به په ټوله کې په اقتصادي وضعیت باندې خپلې منفي اغېزې درلودې. د اقتصاد وزارت د وروستي مکتوب پر اساس چې په ټولو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار کولو بندیز لګولی، په غبرګون کې لسګونه نړیوالو مؤسسو خپل فعالیتونه بند او یا محدود کړي چې دغه پریکړې د افغانانو اقتصاد ځپلی دی. اندېښنې دا دي که اقتصاد وزارت په دغه پریکړه غور ونه کړي او انجوګانو کې ښځو ته د کار اجازه ورنه کړل شي، میلیونونه افغانان به له بشري مرستو محروم شي.
روشن مخابراتي شبکې د لومړي ځل لپاره افغانستان کې د نامحدودو اړیکو او انټرنیټ لپاره نوی سیم کارت بازار ته وړاندې کړ. د دې شبکې مسؤلین وایي چې له دې وروسته به د دوی پیرودونکي د افغانستان په 40 ولایتونو کې انټرنیټ ته لاسرسی ولري. افغانستان کې د مخابراتي شبکو د کیفیت ښه کېدو او د بیې د راټیټېدو زیاتې غوښتنې کیږي. خلک وایي چې د اړیکو او انټرنیټ بیې په افغانستان کې لوړې دي خو فعالیت کمزوری دی. الفا د هغه نوي سیم کارت نوم دی چې روشن مخابراتي شبکې رسما بازار ته وړاندې کړ. د دې شبکې مسؤلین وایي د الفا سیم کارت کاروونکي به په کمه بیه نامحدود اړیکې او انټرنیټ وکارولی شي. الفا هغه پروډکټ دی یا هغه تعریف دی چې پس له دې نه به زموږ مشتریان هیڅ نوع مشکل ونه لري او نه به دا تشویش ورسره وي چې زما به دقیقې خلاص شي او یا به زما انټرنیټ ډیټا خلاص شي. اترا اداره چې افغانستان کې پر مخابراتي شبکو د څار دنده لري د روشن لنوي هڅې او سیم کارت چې په کمه بیه نامحدود اړیکې او انټرنیټ وړاندې کوي خوښي څرګندوي او له نورو شبکو د ورته اقدام غوښتنه وکړه. زه په نورو شرکتونو باندې هم غږ کوم لکه نن چې روشن مخابراتي شرکت د کم ابتکار کړی دی دغسې قیمتونه کم کی ځکه چې ولس غوښتنه ډیره زیاته ده. روشن مخابراتي شبکې مسؤلین وایي سکهال هڅه کوي چې خپل پیرودونکو ته غوره خدمات وړاندې کړي او الفا سیم کارت یې بیلګه ده. نو د روشن ستراتیژي دا ده چې څنګه موږ کولی شو د خلکو په افغانستان کې د افغانستان خلکو څنګه د هغوی د ژوند بڼې ته ارزښت ورکو او هغه لا هم ښه کړو ورته. نو زموږ هدف د کورج زیاتوالی د خدمات ښه خدمات وړاندې کول او په ټیټ قیمت او په لوړ کیفیت. الفا سیم کارت چې د لومړي ځل لپاره روشن مخابراتي شبکې افغانستان کې بازار ته وړاندې کړ کاروونکي به د کمې بیې په پرې کولو سره وکولی شي د افغانستان په 40 ولایتونو کې نامحدودې اړیکې او انټرنیټ وکاروي. د شبکې مسؤلین وایي چې له دې وروسته به روشن هم د الفا نومي سیم کارت بازار ته وړاندې کوي. د قومونو قبایلو سرحدونو چارو سرپرست وزیر زابل ته د سفر پر مهال نن د شمالزو ولسوالۍ ته تللی. سرپرست وزیر سیمه کې له ډیورنډ فرضي کرښې لیدنه کړې او ځایي خلکو او چارواکو سره یو لړ ژمنې کړي دي. شمالزو د زابل لرې پرته ولسوالي ده چې د قومونو قبایلو او سرحدونو چارو وزیر د ولسوالۍ ته د سفر پر مهال د پاکستان هیواد سره د ډیورنډ فرضي کرښې لیدنه وکړه او هلته د خلکو ستونزې او مشکلات واوریدل او سره یې د حل ژمنه وکړه. د قومونو قبایلو او سرحدونو چارو وزیر وایي چې د دې ولایت ګمرک د اسلامي امارت په کابینه کې منظور شوی چې د جوړېدو لپاره یې کلکه ژمنتیا شتون لري. نوموړي زیاته کړه چې د ولسوالۍ لویه لاره چې د خلکو اساسي غوښتنو څخه د هم به ورغول سي. کلک تصمیم ده چې دغه ولسونه د ښې لارې برخمن سي او دلته لاره په اساسي ډول جوړه سي ځکه چې یو به د خلکو رفت آمد په اسانتیا سره وي بلکې دلته تجارتي لار پرانیستل کیږي نو ټولو تجارانو ټولو وګړو ته په اسانتیاوې برابرېږي. اسلامي امارت په دې کې مصمم ده او خلک هم دې څخه خبرداری لري او د باره کې ناستې سوي دي هڅې سوي دي نو موږ په دې مطمئن یو د ان شاء الله العزیز نږدې وختو کې به دا ستونزه حل کیږي. پر همدې مهال د شمالزو ولسوالۍ اوسیدونکي هم تمه لري چې د ګمرک د جوړېدو ترڅنګ دې د دې ولسوالۍ لویه لاره ورغول سي. دوی وایي چې د ژمي په موسم کې د زیاتو ورښتونو او د لارې د خرابوالي له امله دغه مواصلاتي لاره ډېر کله تړلې وي او خلک د ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان وي. موږ د دې غوښتنه کوو چې موږ دغه سړک جوړ شي دغه لاره پرانیستل شي دروازه راخلاصه شي. زموږ د خلکو ډېر سخت مشکلات دي په ډېرو سختو مشکلاتو کې یو اوس دا پیله له دا د واوره پرته د لارې خرابې دي مریض بلو تر رسیدګي نشي کولی چې د لارې د رغونې چې له کلات مرکز څخه بیا تر دغه ځای پورې د دې لارې رغونه دې ته سخت ضرورت ده ځکه تاسو بالمشاهده ولیده اوس که یو څوک دلته مریض شي دا به نو بیا څنګه رسیدګي به وشي دا به حتما پر لارې مري یا بدلې مري. د زابل د شمالزو ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې د خپلې ولسوالۍ د لارې د جوړېدو غوښتنه کوي چې د دې ولایت د یو شمېر نورو لرې پرتو ولسوالۍ اوسیدونکي هم تمه لري چې دوی ته هم پاملرنه وسي او د ولسوالیو لارې ورغول سي.
د پکتیا ټولګټو ریاست مسؤلین وایي چې د واورې ورېدو سره سره د سټو کنډو او تیرې کوتل لارې د تګ راتګ پر مخ پرانیستې ساتلې دي. د سټو کنډو او تیرې کوتل پر لارو له چینونو پرته موټر چلوونکو ته اجازه نه ورکول کېږي او دواړو سیمو ته د ژغورنې ډلې لیږل شوي دي. د پکتیا د ترافیکو مدیر بیا وایي چې له تیرې ورځې راهیسې د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله سټو کنډو او تیرې کوتل کې ترافیکي پیښې رامنځته شوي خو تلفات نه لري. د پکتیا ټولګټو چارو ریاست وایي چې له وړمې ورځې راهیسې د پرله پسې واورې له ورېدو سره سره یې سټو کنډو او تیرې کوتل لارې د تګ راتګ پر مخ پرانیستې ساتلې دي. مسؤلین وایي چې کارکوونکي د لارو پاکولو لپاره شپه او ورځ کار کوي او سټو کنډو او تیرې کوتل ته څیرمه د ژغورنې ډلې هم ځای پر ځای شوي چې د اړتیا پر مهال د خلکو سره مرسته وکړي. و په همدې جریان کې مو د سټو کنډه او تیرې کوتل په دواړو ځایونو کې هلته یو مسجد دی او یو نور اتاقونه دي او هلته هم تیار سامانونه اماده کړي دي. خدای مه کړه کومه ستونزه را پیدا کېدله چاته ستونزه پیدا کېدله موږ اماده یو هماغه ځای کې د پکتیا ضد حادثو ریاست او نورو د داخلي ریاستونو په همکاري باندې هماغلته د خلکو د ژغورلو لپاره اقدام وکړو. ګردیز ښاروال شریف الهام هم وایي چې اړوند کارکوونکي د واورې پاکولو لپاره شپه او ورځ ښار کې حاضر وي او د کلیو لارو پاکولو لپاره هم ټیمونه استوي. د ګردیز ښار د واورو د پاکولو لپاره د سړکونو د خلاصولو لپاره ګردیز ښاروالۍ کارمندان شپه ورځ لګیا دي. دا اوس معمولا په ښار کې یوه جې سی بي او څو ګیلې ډلې لګیا دي د ښاریانو ته د سهولتونو لپاره او سړکونو د پاکولو لپاره. د پکتیا ترافیکو مدیر مولوي محمد منصور وایي چې د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له کبله له تیرې ورځې راهیسې سټو کنډو او تیرې کوتل سیمو کې یو شمېر موټر چپه شوي خو چاته پکې زیان نه دی رسېدلی. پرونه هم د ډریورانو د بې احتیاطۍ له وجې نه څه موټر غورځېدلي وو مګر راغلو د شپې په 11 بجو هم دلته غلګۍ ساحه کې موټر جګ کړه. پرونه د تیرې په ساحه کې هغه په خیلو کې موږ یو موټر جګ کړ. دا د دوی د بې احتیاطۍ په صورت کې دا مشکل پیدا کېږي. نو هلته موټر ښویېدلي وو چې نه وو کته د لاندې سړک لاندې غورځېدلي وو لوېدلي وو. د پکتیا ټولګټو چارو ریاست له موټر چلوونکو غواړي چې پر سټو کنډو او تیرې کوتل لارو د تګ راتګ پر مهال چینونه وتړي، خپل او د نورو هیوادوالو ژوند خطر کې نه اچوي او له چینونو پرته د تګ اجازه هم نه ورکول کیږي. څو لاند خبرونه توریال کړو خیل وړاندې کوي. افغانستان ته راغلي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي پلاوي مشر مارتین ګریف په مشرۍ پلاوی نن ملګرو ملتونو ته خپل راپور وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو یاد پلاوی تېرونی افغانستان ته راغلی و او د اسلامي امارت له بېلابېلو چارواکو سره د نجونو پر زده کړو او ښځو د کار ترڅنګ په بېلابېلو موضوعاتو خبرې کړي دي. د ملګرو ملتونو نننۍ غونډه چې یاد پلاوی به د افغانستان په تړاو ورته خپل راپور وړاندې کړي په نیویارک کې ترسره کیږي. په دغه غونډه کې به د ماشومانو د ژغورنې ادارې اجرایي رئیس جان ټي سروپیا او د ماشومانو د وجهي صندوق مرستیال عمر عبدي هم ګډون وکړي. دې غونډې ته به افغانستان ته له مارتین ګریف سره د مل پلاوي بله غړې د پاملرنې موسسې مشره سوفیا پینیرو هم په انلاین ډول ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد چې د یو پلاوی په مشرۍ 2 اونۍ وړاندې افغانستان ته راغلی وه وایي که افغان ښځو ته د کار اجازه ورکړل شي مرستندویه موسسې به ټولو افغانانو ته خپلې مرستې ورسوي. محمد وایي کورنۍ او نړیوالې غیر دولتي موسسې په افغانستان کې په تر ټولو ښه موقف کې دي چې ټولو افغانانو ته مرستې ورسوي. د ملګرو ملتونو مرستیاله وایي که د مرستندویې موسسې افغان ښځینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورکړل شي د افغان ښځو او نجونو ستونزې به حل شي. د لوړو زده کړو وزارت لوري د کانکور ازموینه کې د نجونو پر لومړیکنه بندیز پراخ غبرګونونه راپارولي دي. د اسلامي همکاریو سازمان د خصوصي پوهنتونونو د کانکور په ازموینو کې د نجونو پر ګډون د بندیز په اړه خواشیني ښودلې. د اسلامي همکاریو سازمان لوري په یوه خپره کړې اعلامیه کې له اسلامي امارت څخه غوښتي چې د نجونو او ښځو له زده کړو څخه د محرومیت او د هغې د پراخې ټولنیزو او اقتصادي پایلو د مخنیوي په موخه دې په وروستۍ پریکړه او پخوانیو ورته فرمانونو له سره غور وکړي. ورته مهال د خصوصي لوړو زده کړو موسسو د ټولنې مسؤلین وایي چې د اسلامي امارت وروستۍ پریکړه به خصوصي پوهنتونونه لا نور له ستونزو سره مخ کړي. لوړو زده کړو وزارت تېره ورځ د یو مکتوب په خپرولو سره د خصوصي پوهنتونونو په کانکور ازموینه کې د نجونو پر نوملیکنه بندیز ولګاوه چې ګڼ غبرګونونه یې راپارولي دي. پاکستان له روسیې سره د افغانستان په تړاو خبرې کوي. پاکستاني رسنۍ وایي د دغه هیواد د بهرنۍ چارو وزیر بلاول بوټو زرداري د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګي لاوروف په بلنه مسکو ته په سفر تللی دی.
ټاکل شوې زرداری به روسیې ته په خپل سفر کې په دوه اړخیزو اړیکو او همکارۍ خبرې وکړي. د روسیې بهرنی چارو وزارت بیا ویلي چې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر په دې سفر کې به د افغانستان، سوریه او اوکراین په اړه هم خبرې وشي. څو ورځې وړاندې هم د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کاولوف پاکستان ته په خپل سفر کې د یاد هیواد له چارواکو سره د افغانستان په تړاو په بیلابیلو مسایلو خبرې کړې وې. په کابل کې د ترکیې سفیر پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت له سرفراز سره د نجونو پر زده کړو او ښځو پر کار سربیره په بیلابیلو مسایلو خبرې کړې دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت لوري په خپره شوې خبرپاڼې کې ویل شوي چې سرفرست وزیر ملا محمد عباس اخوند په کابل کې د ترکیې له سفیر جهاد ارګینای او په ترکیه کې د 3 میاشتې مسؤل فرید احمد زیا سره کتلي دي. په خبرپاڼې کې ویل شوي چې د ترکیې سفیر جهاد ارګینای په غیر دولتي موسسو او دفترونو کې د ښځینه کارکوونکو پر کاربندي ستونزې ته په اشارې سره ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې باید ښځو ته د کار کولو اجازه ورکړل شي. په دې کتنه کې د ترکیې د 3 میاشتې مسؤل ژمنه کړې چې د دوی لوري به تر حمل میاشتې پورې د پکتیکا زلزله ځپلو لپاره د نږدې 100 کورونو د جوړولو چارې پیل شي. زابل روغتیايي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د پولیو واکسین 4 ورځنی کمپاین پیل شو. د واکسینونو د دغه کمپاین د پیل په مراسمو کې د ولایت د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمي ویلي چې په دغه 4 ورځنی کمپاین کې به 200,000 له 15 کالو کم عمره ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي. حکیمي د پولیو واکسین د پلي کولو په برخه کې له ټولو دولتي ادارو او ولس څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. ورته مهال زابل کې د WHO مسؤلین وایي د پولیو ناروغۍ پر وړاندې به کلکه مبارزه کوي او ژمنه یې کړې چې د پولیو واکسین به د زابل تر ګوټ ګوټ ورسوي. د پنجشیر روغتیايي چارواکي وایي په دغه ولایت کې ګرځنده روغتیايي ټیمونه فعال کړي. د ولایت د روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې 4 ګرځنده روغتیايي ټیمونه فعالیت پیل کړی. اسدالله نجات وایي دغه ټیمونه د یوې موسسې لوري د هغو سیمو لپاره ټاکل شوي چې خلک یې روغتیايي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. نجات وایي د دې ټیمونو موخه د ولسوالیو په لرې پرتو سیمو کې د ماشومانو د خوارځواکۍ کمول او د امیدوارۍ پر مهال د ښځو د مړینې کچې کمول دي. د یاد ولایت د روغتیا رئیس په وینا دغه ټیمونه به د بازارک په ګډون د شتل، عینابي، دره او پیریان ولسوالیو کې د رواني روغتیا، د ماشومانو د تغذیې، د ماشومانو د زیږون، درملنې او واکسیناسیون په برخه کې روغتیايي خدمتونه وړاندې کوي. په پکتیا کې 3 کسان د سیاسي او جنایي جرمونو په تړاو نیول شوي دي. د پکتیا امنیه قومندانۍ بیان منیب زدران وایي چې د منصوري قل اردو استخباراتو او پولیسو د ګردیز ښار 15 امنیتي حوزې اړوند زاهو سیمه کې 3 کسان د سیاسي او جنایي جرمونو په تړاو نیولي دي. زدران وایي تورنو کسانو په لومړنۍ څېړنو کې په خپلو جرمونو اعتراف کړی او دوسیې به یې له بشپړېدو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. د نورستان د لوی لارې رغونې په موخه د سروې چارې ترسره کیږي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په دې تړاو د ټولګټو چارو وزارت ته لارښوونه کړې چې د نورستان لوی لار د رغولو په موخه سروې کړي. د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال دغه راز د قانون سرپرست وزیر ته هم سپارښتنه کړې چې نورستان کې د شته قانونو د استخراج تړون لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي. د نورستان لوی لار له کلونو راهیسې خرابه ده چې د یاد ولایت خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي ګاونډي هیوادونه په باثباته افغانستان کې مهم رول لري. توماس نیکولسن پر خپله ټویټر باندې لیکلي چې د افغانستان ګاونډیان د دې هیواد په سولې او ثبات کې مهمه ونډه لري. نیکولسن وایي په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې د ګاونډیو سیمې هیوادونو ونډه مهمه ده، هغه افغانستان چې د ټولو افغانانو حقونه پکې خوندي. نوموړي په یو ټویټ پیغام کې لیکلي چې اروپایي ټولنه به په همدې هدف ته د رسیدو لپاره د مرکزي اسیا هیوادونو سره خپلې همکارۍ او نږدې کار ته دوام ورکړي. توماس نیکولسن تېره اونۍ هم په بروکسل کې د مرکزي اسیا د 15 هیوادونو له استازو اروپایي ټولنې د یو شمېر غړو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. او وروسته خبر هم دا چې د بلخ چارواکي وایي هره ورځ په منځني ډول د ریل پټلۍ له درکه نږدې 12 میلیونه افغانۍ عواید راټولوي. د بلخ د ریل پټلۍ رئیس محمد شفیق محمود ویلي چې د حیرتان بندر څخه تر مزار شریف ښار پورې 15 سټیشنونه لري چې هره ورځ له دې لارې له 180 څخه تر 200 واګونه سوداګریز توکي هیواد ته راولېږدوي.
او دغه راز په منځني ډول 20 واګونه د ازبکستان په ګډون د منځنۍ اسیا هیوادونو ته صادریږي. د محمود په وینا د اسلامي امارت د واکمنۍ له پیل راهیسې د سوداګرو د مالونو د انتقال او ساتنې په برخه کې ګڼې اسانتیاوې برابرې کړي دي. د بلخ د ریل پټلۍ ادارې د مسؤلینو په خبره د دغې ادارې عواید هره ورځ په منځني ډول 12 میلیونه افغانۍ دي او د روان کال په 10 میاشتو کې 2 میلیارده 140 میلیونه 601 او 680 افغانۍ عواید راټول کړي دي. د مسؤلینو په وینا دغه ریاست په بلخ، فاریاب او هرات کې په کار بوخت دی او له دې لارې څخه تیل، ګاز، وړه، غنم، ساختماني او نور توکي هیواد ته راوړېږي. د سیمې او نړۍ مهم خبرونه هم شته، خو اوس یوه لنډه دمه لرو. شمشاد FM آنلاین واورئ www.shamshadfm.com د نړۍ په ګوټ ګوټ کې شمشاد FM د انټرنیټ پر مټ 103.5 FM غبرګون د ورځې مهم او ګرم موضوعات د ګمرک ساحل سره یو کنه مشاوري لیدلې او نه مو نښانې لیدلې د حکومت پریکړې او د ولس غوښتنې. موږ یو عمري عدالت غواړو. نور نو دغه ډلې څپلې پرېږدئ د دې ملت زړونه لاس اوري. د موضوع حل ازبک د ترک د تاجک د ترکمن د هر یو چې د دغه ملک وګړی د وروره ته څه غواړي. ټول هېوادونه یو بل سره په تعامل سره پرمختګ کوي. هر یک شنبه او دوشنبه د ورځې 11 بجې له شمشاد راډیو څخه. دوها د خندا په شور کې د ملګرو بانډا ټوکی کله کله یو څوک وایي کنه چې خدای ما مړ کې، خدای ما د مرګ راکړي، او بیا چې زلزله شي تا نه مخکې منډې وي. جالبې خاطرې لغمان کې جلال آباد وخوړه بیرته راځو او ترنم تورې سترګې د ړندې شلې ونې زازار مې در پسې شلې ونې دوها د کلیوالي ژوند انځور هره دوشنبه د شپې 9 بجې. جمعه په خیر د جمعې د ورځې ځانګړې خپرونه د جمعې د ورځې له میلو، کیسو او جالبو خبرو مو خبر کړئ. موږ بس پلان نیولې ده مزمه لغمان ته ملګرو زیاته ورځم نو بس نن د وختي پاتې جمعه په خیر. تاسو مبارکه د جمعې ورځ او نن د کندهاریانو د یوې ورځ. جمعه په خیر. دا ځکه لغمان ته لاړ درې ته لاړ تاسو کله تفریح زین ته سړي وراغلي او پر فیسبوک باندې مو وتاړئ www.facebook.com/shamshadradio. جمعه په خیر. هر جمعه سهار و بجې له شمشاد راډیو 103.5 او 15.2 FM. تاسو یې منئ 103.5 هر هغه څه چې تاسو یې اوریدل غواړئ، خبرونه، ټولنیزې، تفریحي، روزنیزې او نورې فاصله پورې خبرونه. شمشاد حسب آواز سکه د پښتو لیکوالو او شاعرانو ادبي تذکره. زما تقریبا 100 کتابه چاپ شوي دي. بیا موږ خو د ښوونځي کې وو، هغه وخت کې موږ د ترانې ټیم کې وو، دا شعرونه به په موږ ویل. د ادب پر ګونګو اړخونو د استادانو له لوري بحث. نظم خو سړی ویلی شي چې د وزن سره متعلق دی، کنه چې وزن ولري هغه به نظم. په خبرو کې که نظم څوک کاروي او بیا دغه روایتي شاعري کوي لکه غزل شو او یا دې ته ورته نور فورمونه. د معیاري پنځونو لپاره د لویو شاعرانو او لیکوالو تجربه او سپارښتنې. تخلیق چې دا هغه یو ذوقي شی دی، یعنی هر وخت ته نشي کولای، خاصه زمانہ، خاص حالات، خاص شیبې په بر کې نشي. زه وایم چې د شعر کیفیت او د کمیت موضوع پکې ډېره اړینه ده. سکه پنجشنبه مازدیګر 4 بجې. کتاب د نویو علمی، سیاسي او فرهنګي کتابونو د پیژندنې لړۍ. تلویزیونی خبریالي یو غوره اثر دی، خصوصا دغه چا لپاره چې تازه. بیا هم ښه راغلاست.
په پیښور کې د پولیسو قمندانۍ کې دننه جومات کې چاودنې کابو 200 پولیس سرتیره او عامو کسانو ته مرجوبله واړوله. دغه پیښه نن ماسپښین د لمانځه پر مهال شوې او اکثریت قربانیان پولیس افسران دي. ځایي چارواکو له رسنیو سره په خبرو کې تر دې دمه د 32 کسانو د وژل کېدو او 150 نورو د ټپي کېدو پخلیا کړې ده. له چاودنې وروسته په اسلام آباد کې امنیتي تدابیر سخت شوي او په ځینو سیمو کې د ځانګړو ځواکونو ځای پر ځای کېدو امر شوی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناالله د یو ځانمرګه برید بللی او په وینا د پیښې په اړه لومړنۍ څېړنې پیل شوي دي. هغه ویلي د دې ځانمرګي موخه پولیسو او په خبره ډیری وژل شوي او ټپیان هم پولیس افسران دي. د دې برید مسؤلیت د پاکستاني طالبانو تحریک منلی دی. او څو نور خبرونه از ما همکار وړاندې کړي. جرمني د ښوونځیو ښوونکو له کمښت سره مخ دی. دغه هیواد کې د ښوونې سکتور ځکه له ننګونو سره مخ دی چې ښوونځیو کې لا هم لسګونه زره ښوونکو ته اړتیا ده. نړیوال اټکل کوي چې د بهرنیو ښوونکو ورتګ تر ټولو غوره ګزینه ده، خو د حکومت سختو پالیسیو له امله ښایي دا چاره ستونزمنه وي. له دغه هیواده په راپورونو کې ویل شوي د ښوونځیو فزیکي جوړښت خراب، د زده کوونکو لپاره انټرنیټ نشته او ښوونکي هم ستړي دي چې د زده کوونکو راتلونکي له سخت برخلیک سره مخ کولی شي. هلته د زده کړو متخصصین وایي یا د وضعیت د حکومت د خرابو پلانونو او ناسم مدیریت له امله رامنځته شوی دی. د جرمني ښوونځي داسې مهال یا د ستونزو کړېږي چې ټاکل شوي دا ښوونځي نوي بهرني او د کډوالو کورنیو ماشومان هم جذب کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت منځني ختیځ ته د خپلې دورې په لړ کې مصر ته ورسېد. انټونیو بلینکن منځني ختیځ ته د خپل 3 ورځني سفر پیل د مصر په داسې حال کې وکړ چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ وضعیت بیا ترنګلی شوی دی. بلینکن په دې سفر کې پر اسرائیل او فلسطین، ایران او روسیې اوکراین جګړې تمرکز کوي. د هغه په اړه ویل شوي چې یوازې څو ساعتونو لپاره پلازمینه قاهره کې پاتې کیږي او له هغه وروسته بیت المقدس او رامالا ته ځي او په ترتیب له بنیامین نتنیاهو او د فلسطین له مشر محمود عباس سره ګوري. دا سفر داسې مهال کېږي چې پر فلسطینیانو د اسرائیلو تازه برید کې 9 ملکي وګړي وژل شوي دي. معلومات ښیي چې د بلینکن تمرکز د اسرائیلو کورنۍ سیاسي اړو دوړ او له فلسطین سره د سولې پر درېدلو خبرو ده. سویلي افریقا کې وسلوالو بریدګرو 9 کسان په ډزو وژل. د دغه هیواد کبریها ښار کې ناپېژاندو وسلوالو د زوګړې ورځې پر یوې نمانځه غونډې برید کړی او پایله کې 8 کسان وژلي او 3 نور یې ټپیان کړي دي. د دغه ښار پولیسو په یوه اعلامیه کې ویلي 2 بریدګرو د هغه کور پر څښتن او میلمنو ډزې کړي چې خپله د زوګړې ورځ یې نمانځله. د معلوماتو له مخې په وژل شویو کې د کور څښتن او کوربه هم شامل دی. د ختیځ کیپ ولایت پولیسو یاد برید غندلی او زیاته کړې ده چې دا برید انساني ژوند ته ښکاره سپکاوی دی. دواړه بریدګر د پیښې له ځایه تښتېدلي، خو پولیس وایي د نیولو هڅې او د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي دي. سویلي افریقا کې تیر کال هم د دا ډول بریدونو کچه لوړه وه چې پایله کې لسګونه کسانو ته مرژوبله اوښتې وه. روسي ځواکونو یو ځل بیا د اوکراین په ګڼو ښارونو سخت بریدونه کړي. اوکرایني چارواکو تازه ویلي چې روسي ځواکونو خرسون او خارکیف کې د ولسي وګړو کورونو په نښه کړي او دونیتس کې سخته جګړه روانه ده. کیف ویلي چې خرسون او خارکیف کې بریدونو کې 4 ولسي وګړي وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. کیف ویلي چې دغه بریدونو کې خلکو ته درانه مالي زیانونه هم اوښتي چې کورونه یې اور اخیستی او نړېدلي دي. ورته مهال دونیتس کې دواړو لورو یو بل ته درنې مرشوبلې اړولو ادعا کړې او روسي ځواکونو ویلي چې ګڼې سیمې او کلي یې نیولي دي. کیف بیا ویلي چې د دونیتس کې د دوی ځواکونو له مسکو ګڼ کلي نیولي او درنه مرشوبله یې ورته اړولې او لا هم جګړه روانه ده. او وروستی خبر هم دا چې فنلنډ به له سویډن پرته د ناټو غړیتوب ترلاسه کړي. ترکیه چې له ناټو سره د سویډن او فنلنډ د یو ځای کېدو مخالفت کوي، اوس تازه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې کیدای شي انقره د فنلنډ غوښتنه ومني. اردوغان ویلي چې فنلنډ به د ناټو د غړیتوب لپاره د انقرې مثبت ځواب ترلاسه کړي، خو د سویډن په څیر غلطي باید ترسره نه کړي. هغه ویلي چې سویډن کې د قرآن کریم سوځول هیڅ چاته د منلو وړ نه دي او نشي کولی د ناټو د غړیتوب پر سر له دغه هیواد سره خبرې وکړي. اردوغان دغه څرګندونې وروسته له هغې کړي چې سویډن کې له قرآن کریم سوځولو وروسته انقرې اعلان وکړ چې له فنلنډ او سویډن سره د ناټو د غړیتوب په تړاو خبرې نه کوي. یادو هیوادونو بیا تازه د اردوغان دغو څرګندونو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی. او په پای کې د مهمو خبرونو لنډیز.
ملي دفاع وزارت د پاکستان د دفاع وزیر څرګندونې بې اساسه وبللې. دفاع وزارت د خواجه محمد آصف څرګندونو ته غبرګون کې ویلي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد او ملت پر ضد ونه کارول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه اعلامیه کې ویلي چې افغانستان کې د خپلو ګټو ترلاسه کولو په موخه له خپلو متحدینو سره سلا مشورې کوي او په همدې موخه توماس ویس جرمني، سویس او پاکستان ته په سفر وتلی دی. عامه روغتیا وزارت د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې راپور رد کړ. روغتیا وزارت د خوارځواکۍ په تړاو د اوچا ادارې لخوا خپاره شوي ارقام څو برابره زیات یاد کړي دي. او په پېښور کې د پولیسو قومندانۍ کې دننه چاودنې کابو 200 پولیس افسران وژلي او ټپیان کړي. د دې برید مسؤلیت د پاکستاني طالبانو تحریک منلی دی. له تاسې او خپلو ټولو همکارانو مننه کوم. د نن شپې خبري ټولګه مو همدومره وه. اوس کولی شئ چې شمشاد راډیو په ټوله نړۍ کې واورئ په www.شمشادfm.com او که چیرې ځیرک موبایلونه کاروئ د خپل موبایل پلی سټور ته ولاړ شئ، په سرچ یا لټون کې شمشاد راډیو پیدا له ډاونلوډ کولو وروسته یې له اورېدلو خوند واخلئ. په مزار شریف او کونړ کې په 95.2 FM واورئ. شمشاد ستاسو اعتماد.